کابل کې د شپې 10 بجې دي. تاسو د عامو خبرونه ګورئ. د نن شپې ساعت کې مو داعش د طالبانو د مشروعیت د ځپلو په هڅه کې د امریکا د ملي استخباراتو رئیس وایي داعش د طالبانو په نښه کولو په لټه کې دی. ډیری هغه بریدونه چې تاسو یې په اړه خبرې کوئ په نړیواله کچه د داعش لخوا ترسره شوي دي. په حقیقت کې د داعش د هغو برخو لخوا ترسره شوي چې له افغانستان څخه بهر دي. له نړۍ سره د طالبانو د مثبت تعامل غوښتنه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست له نړۍ وغوښتل چې له دوی سره تعامل وکړي. نو د نړۍ هغو هیوادو ته هم پیغام لرو چې تر اوسه پورې لا ډېر تعامل ته نه دي راوړاندې سوي چې تعامل ته راوړاندې سي. د فعالانو د خوشي کولو لپاره د هیوادوالو لیک. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان پر خلکو غږ کړی چې له زندانه د مدني ټولنې د فعالانو د خوشي کولو لپاره د طالبانو د استخباراتو رئیس ته لیک ولیکي. ما از دولت میخواهیم که منیژه صدیقی و دو تن دیگر که احمد فهیم عظیمی و صدیق الله افغان را که خودسرانه بازداشت کردند تا حال هیچ ثبوت و شواهد ندارند آزاد کنند. او له قبرس د غزې په لور د خوراکي توکو د لومړۍ جوپې لیږد. اروپایي ټولنې ویلي هیوادونه هڅه کوي په غزه کې د لوږې د بحران مخه ونیسي. دوی ولې د قبرس او نورو بندرونو له لارې د مرستو لیږدول غواړي؟ متحده ایالات هڅه کوي په غزه کې دننه ستونزې جوړې کړي. اوس هم بشپړ خبرونه زه حسیبه ټکبالی. د امریکا د استخباراتي سازمانونو کلنۍ ګواښ ارزونه وایي چې د داعش خراسان څانګه په افغانستان کې پر بهرنیو ګټو د بریدونو له لارې د طالبانو د مشروعیت ځپلو په لټه کې ده. د امریکا د ملي اطلاعاتو مدیر د کانګرس په یوې غونډه کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د داعش فعالیت د اندېښنې وړ دی او دا ډله هڅه کوي چې طالبان په نښه کړي. له بلې خوا د امریکا د استخباراتو د ټولنې ارزونې زیاته کړې چې طالبان به محدودونکو سیاستونو په ځانګړې توګه د ښځو پر وړاندې او عمومي مجازاتو ته دوام ورکړي. خو د طالبانو پر وړاندې د ګواښونکي مقاومت لپاره لنډ مهاله لید ټیټ دی. په ارزونه کې همداراز راغلي چې د سیمې هیوادونه به تر ډیره په افغانستان کې د ننګونو پر ساتلو تمرکز وکړي خو د طالبانو په رسمیت پیژندلو کې به محتاط وي. د 2024 کال د متحده ایالاتو کلنۍ ګواښ ارزونه د متحده ایالاتو د استخباراتو ټولنې لخوا خپره شوې. هغه ناویل شوې 40 مخیزه ارزونه چې د افغانستان په اړه هم ده. په ارزونه کې راغلي چې طالبانو په افغانستان کې خپل ځواک پیاوړی کړی، مخالفې ډلې یې ځپلې، بین الافغاني مذاکرات یې پیاوړي کړي او د دین پالونکي حکومت پلي کول یې لومړیتوب دی، خو په کافي اندازه روان بشري ناورین او جوړښتیزې اقتصادي کمزورتیا ته رسیدنه نه کوي. ارزونه دا هم وایي چې طالبان به د محدودیت پالیسي پلي کولو ته دوام ورکړي، په ځانګړې توګه پر افغان ښځو او نجونو او د عمومي مجازاتو پلي کول. د دې ارزونې پر بنسټ د طالبانو پر وړاندې د ګواښونکي مقاومت لنډمهاله لید ټیټ دی او وسلوال مخالفین ځواکمنه رهبرۍ او بهرنی ملاتړ نه لري. دلته د امریکا په کانګرس کې د امریکا د استخباراتو چارواکي د نړیوال ګواښ د ارزونې په اړه خبرې کوي. ډیری هغه بریدونه چې تاسو یې په اړه خبرې کوئ په نړیواله کچه د داعش لخوا ترسره شوي دي. په حقیقت کې د داعش د هغو برخو لخوا ترسره شوي چې له افغانستان څخه بهر دي. د امریکا د استخباراتي سازمانونو په ارزونه کې ویل شوي چې د داعش خراسان څانګه په افغانستان کې د بهرنیو ګټو پر ضد د بریدونو په پراخولو سره د طالبانو د مشروعیت ځپلو په لټه کې ده. په دې غونډه کې د امریکا د ملي اطلاعاتو مدیر وایي چې په افغانستان کې د داعش فعالیت د اندېښنې وړ دی او دا ډله لا هم د طالبانو د ځپلو په لټه کې ده. ارزونه وایي چې په کور دننه او بهر د متحده ایالاتو خلک او ګټې به د ایډیالوژیکي پلوه له متنوع ترهګریز ګواښ سره مخ شي. که څه هم القاعده په افغانستان او پاکستان کې نادرو عملیاتو ته رسیدلې ده او داعش په سوریه او عراق کې ځپل شوی دی.
له افغانستان څخه زموږ د ویجاړونکي وتلو راهیسې موږ د داعش لخوا په ترهګریزو بریدونو کې ډیر زیاتوالی لیدلی دی. په حقیقت کې نږدې 200 بریدونه شوي چې په پایله کې شاوخوا 1300 تلفات درلودلي دي. نو ښکاره ده چې د افغانستان وضعیت یو ځل بیا څرګنده کړي چې طالبان یا نه غواړي یا نشي کولی ترهګرې ډلې کنټرول کړي. د امریکا د استخباراتي سازمانونو کلنۍ ګواښرزونه وایي چې سیمه ییز ځواکونه به تر ډیره په افغانستان کې د ننګونو پر ساتلو تمرکز وکړي، خو دوی به د طالبانو په رسمیت پیژندلو کې محتاط وي. طالبانو د دې ارزونې په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي د نړۍ او طالبانو ترمنځ د مثبت تعامل غوښتنه کوي. دغه طالب چارواکی ټینګار کوي چې د افغانستان ثبات د سیمې او نړۍ له ثبات سره تړلی دی او له نړۍ غوښتي چې له دوی سره تعامل وکړي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي نړۍ دې هغه مهال له طالبانو سره تعامل وکړي چې طالبان بشري حقونو په تیره بیا د ښځو او نجونو حقونو او ازادۍ ته درناوی وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي دغه وزارت له کارکونکو سره په کتنه کې د طالبانو او نړۍ ترمنځ د مثبت سیاسي او اقتصادي تعامل غوښتونکی شو. نو د نړۍ هغو هیوادو ته هم پیغام لرو چې تر اوسه پورې لا ډېر تعامل ته نه دي راوړاندې سوي چې تعامل ته راوړاندې سي. د افغانستان ثبات لکه د افغانستان څه په ګټه ده، د سیمې هم په ګټه ده. د سیمې ثبات د نړۍ په ګټه ده. خو د ښځو د حقونو پالان وایي نړۍ باید تر هغې له طالبانو سره تعامل ونه کړي څو طالبان د ښځو او نجونو حقونو او ازادۍ ته درناوی ونه کړي. هر گونه اقدامی، هر گونه گامی به سمت مشروعیت دهی طالبان یک خیانت بزرگ در حق مردم افغانستان، مخصوصا در حق زنان و دختران افغانستان هست. قتل میکنن، تجاوز میکنن، زندانی میکنن در وقت که مثلا کار آزادی یا تحصیل میگیم. کدام حیثیه از این اقدر معتبر از نگاه انسانیت که به رسمیت شناخته شود. نجونې هم د خپلو حقونو د ترلاسه کولو غوښتنه کوي. ما نگران از این که در صورت به رسمیت شناختن طالبان هنوز ما از حقوق خود محروم بمانیم و خواست ما از جامعه جهانی اینه که هر تعاملی که صورت میگیره بر اساس مشارکت زنان در جامعه باشه. د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو مراعاتول او د یوه ټولګډونه حکومت رامنځته کول د طالبانو په رسمیت پیژندلو لپاره د نړۍ له اساسي شرطونو څخه دي. نن د ښځو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د 88م کمیسیون د پیل 2مه ورځ وه. په ورته وخت د ښځو او نجونو پر وړاندې د تبعیض په اړه د ملګرو ملتونو د کاري ډلې مشرې هم په دې غونډه کې خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې ښځې او نجونې له عامه ژونده ایستل کیږي. دغه کمیسیون په 2مه ورځ به د افغانستان په اړه د نیویارک په وخت دوه اړخیزې غونډې ترسره شي. د غونډې یوه ګډونواله هم آمو ته وایي چې د دغو غونډو په دوام به په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت د حل لپاره هڅې وشي. په همدې حال کې په هیواد کې یو شمېر نجونې آمو ته وایي چې د طالبانو بندیزونه ورځ تر بلې زیاتیږي او دوی له دې ډېرې رنځېږي. د ښځو د وضعیت په اړه د 88م کمیسیون د پیل 2مه ورځ نن سه شنبه به د نیویارک په وخت د افغانستان په اړه دوه اړخیزې غونډې ترسره شي. په ورته وخت د چې د ښځو د وضعیت په اړه کمیټې 88مه ناسته پیل کړه څو د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د ځواکمنتیا په اړه خبرې وکړي. افغانستان یوازینی هیواد دی چې ښځې او نجونې پکې د زده کړو او کار له حقه بې برخې دي. د 2021م کال په اګست میاشت کې د طالبانو له اجباري واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت خراب شوی دی. تر دې مخکې د دغه کمیسیون د پرانیستلو په لومړۍ ورځ د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل چې طالبانو تر 50 ډیر داسې فرمانونه صادر کړي چې د ښځو او نجونو حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. د ښځو او نجونو پر وړاندې د تبعیض په اړه د ملګرو ملتونو د کاري ډلې مشرې په هیواد کې د ښځو او نجونو د حقونو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو او د طالبانو بندیزونو ته په اشارې سره خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې ښځې او نجونې له عامه ژونده ایستل کیږي. اجازه راکړئ چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان او جنسیتي اپارتاید په اړه چې ښځې پکې ژوند کوي او په هیواد کې د بېوزلۍ وضعیت لا پسې کړکېچن کړی دی خبرې وکړم. په افغانستان او یو شمېر نورو هیوادونو کې ښځې او نجونې له عامه ژونده ایستل شوي دي.
د دغه کمیسیون یوه ګډونواله هم امو ته وایي چې د افغانستان په اړه د غونډو او بحثونو په دوام کې هڅه کیږي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته د حل لارې چارې وموندل شي. سبا چهارشنبه به د افغانستان په اړه بله غونډه جوړه شي. بر علاوه نمایندگی دائمی افغانستان یک عده از سازمان‌های بین‌المللی دیگر نیز نشست‌های حاشیه‌ای را تنظیم دیده‌اند که در تمامی آن نشست‌ها بررسی وضعیت زنان افغانستان صورت خواهد گرفت و کشورهای عضو برایشان راه حل‌ها پیشنهاد خواهد شد تا نقش خود را به طور اساسی در قسمت بهبود وضعیت زنان افغانستان اجرا کنند. د هیواد یو شمېر اوسیدونکي تمه لري چې په دا ډول غونډو کې له افغانستانه ډېر څه واورېدل شي، په ځانګړې توګه د بشري حقونو د وضعیت په اړه. خواست ما از نشست‌های جهان این است که مکاتب و پانتون‌ها باز شود. ما رنج میبریم، روز به روز محدودیت‌های طالبان بالای ما زیاد میشود و از جهان میخوایم که یک دولت بسازن که زنها درش سهم داشته باشند. حقوق زنان باید مراعات شود، زنان باید محدودیت‌ها سرش بالایشان خلاص شود و مکاتب پانتون‌ها باز شود، یک دولت همشمول جوړ شود. له دې ټولو سره سره طالبانو په پرله پسې ډول ویلي چې په هیواد کې د ښځو او نجونو حقونه خوندي دي. په همدې حال کې د بشري حقونو یو شمېر فعالان په دوامداره توګه ټینګار کوي هغه څه چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې روان دي د جنسیتي اپارتاید یوه بیلګه ده او د دوی په وینا نړۍ یې باید په رسمیت وپیژني. د کاپ 22 د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند مشر عبدالعلي مزاري د وژل کېدو له 28 تلین سره برابره ده. ښاغلی مزاري په 1383 هجري لمریز کال کې د یوه برید په پایله کې ووژل شو. هممهاله د کاپ 13 د ولسمشر د پخواني مرستیال قاسم فهیم د مړینې له 10 تلین سره برابره ده. ښاغلی فهیم په 1392 لمریز کال کې د زړه د حملې له امله د 50 کلونو په عمر په کابل کې ومړ. د افغانستان د ژغورنې د شورا یو شمېر غړو نن په دې اړه آنلاین غونډه جوړه کړه. د دغې شورا مشرتابه غړو یو ځل بیا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ بللی او ټینګار یې کړی چې طالبان نشي کولی افغانستان اداره کړي. د بخښنې نړیوال سازمان په یو تازه اقدام کې له افغانانو غوښتي چې له زندانه د مدني ټولنې د دریو فعالانو د خوشي کېدو لپاره د طالبانو د استخباراتو مشر ته یو لیک ولیږي. دغه سازمان ویلي چې منیژه صدیقي، احمد فهیم عظیمي او صدیق الله افغان د طالبانو لخوا په خپل سري ډول نیول شوي دي. د هیواد اوسیدونکي هم له طالبانو غواړي چې د مدني ټولنې ټول فعالان له بنده خوشي کړي. بلخوا په افغانستان کې د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د طالبانو فرمانونو په افغانستان کې ښځینه قاضیانې بیکاره کړي دي. د احمد فهیم عظیمي او صدیق الله افغان له نیول کېدو 148 ورځې او د منیژې صدیقي له نیول کېدو 158 ورځې تېرې شوي دي. هغه فعالان چې دوه یې د رابطیک ټیم سره د همکارۍ په تور او یوه یې د طالبانو د مشر هیبت الله اخندزاده رنځور ته د اور اچولو په تور په بند کې دي. اوس د بخښنې نړیوال سازمان پر ایکس ټولنیزه شبکه په یوه یادښت کې له خلکو غوښتي چې د مدني ټولنې د دغو دریو فعالانو د خلاصون لپاره طالبانو ته یو لیک ولیږي. د دغه سازمان په وینا دغه کسان بیگناه دي او کوم جرم یې نه دی کړی. نیازمند دادخواهی‌ها و کمپاین‌های بسیار متعدد هستیم تا بتوانیم آزادی را برای مدافعین حقوق بشر، مدافعین حقوق زن و فعالین جامعه مدنی افغانستان به دست بیاریم. متاسفانه یوسرای مظلوم که مدت هاست یک تعدادشان به حبس‌های متنوع محکوم شدن و یک تعدادشان در بازداشت هستند و بی سرنوشت هستند و هیچ نوع دسترسی به حقوق اساسی خود ندارند. متاسفانه در وضعیت بسیار ناگوار قرار دارند که لازم است کمپاین‌های بسیار متعدد به خاطر آزادی اینا اتفاق بیفته. طالبانو څو وخت مخکې منیژه صدیقي په 2 کاله بند محکومه کړه، خو سرچینې وایي چې احمد فهیم عظیمي او صدیق الله افغان 3 ځلې محکمې ته وربلل شوی او 3 ځله په محکمه کې د دوی ټولې دوسیې بې پایلې پای ته رسیدلې دي. افغانان د مدني ټولنې د فعالانو ازادۍ غواړي. مردم ما
ملت ما چقدر رنج دیده از غم دیده هستن. چرا دولت تو میکنه میبره مردم خودسرانه بندی میکنن، به خصوص این منیژه بیچاره منیژه صدیقی را برده چندین ماه شده در قیدشان هستن، نه ثبوت دارن نه شواهد دارن، بردنش بازداشت که چند تن دیگه بیگناه را. ما از دولت میخواهیم که امیار به زودترین فرصت آزاد کنن. ما از دولت میخواهیم که منیژه صدیقی و دو تن دیگر که احمد فهیم عظمی و صدیق الله افغان را که خودسرانه بازداشت کردن تا حال هیچ ثبوت و شواهد ندارن آزاد کنند. په افغانستان کې د ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړې استازه رینا میری هم پر ایکس ټولنیزه شبکه لیکلي چې د طالبانو فرمانونه په افغانستان کې ډېری ښځینه قاضیانې بیکاره کړي دي. خو د ښځو د حقوقو فعالان د طالبانو پر وړاندې د امریکا پر سیاستونو نیوکې کوي. با در نظر داشت وضع دردناک و اسفناک قضات زن مخصوصا داخل افغانستان در این روز روی برنامه‌های حمایتی مشخص صادقانه‌شان از قضات زن افغانستان صحبت بکنند و روی راه حل بنیادی که فشارهای حداکثر و بیشتر بر طالبان است جهت رهایی زنان افغانستان مخصوصا زنان قاضی از وضعیت کنونی در افغانستان صحبت بکنند. د بخښن نړیوال سازمان په داسې حال کې د مدني ټولنې د فعالانو پر خوشي کولو ټینګار کوي چې ملګرو ملتونو ویلي طالبان واک ته له راستنېدو وروسته 50 فرمانونه صادر کړي دي چې پر بنسټ یې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه محدود یا سلب شوي دي. په هرات کې د سخت باران په پایله کې د یوې امیدوارې میندې په ګډون 10 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 4 نور ټپیان شوي دي. په دې ولایت کې سیمه ییزې سرچینې وایي چې دغه 10 تنه د خپلو کورونو د نړېدو له امله وژل شوي دي. له هراته راپورونه وایي چې په اوبې، چشت شریف، ادرسکن، رباط سنگی او ګلران ولسوالیو کې د سختو بارانونو له امله سیلابونه هم راوتلي دي. دا د یو جومات د امام کور دی چې نن سهار په هرات ښار کې د باران له امله نړېدلی دی. خلک وایي چې په دې پیښه کې د یوې امیندوارې میرمنې په ګډون 4 تنه وژل شوي دي. از 6 نفر 2 نفر یک طفل 4 سال و یک خواهرش 15 ساله زنده گیری شد. مادر رو که یک طفلی هم به بطن خودش و دیگه 4 تا طفل از او شهید شد. پر دې سربیره د تیر شپې له ورښت وروسته د هرات ښار په مرکز کې د تګ راتګ عمومي لارې بندې شوي او د ترافیکو بهیر یې له ستونزو سره مخ کړی دی. 5 دفعه ما شهرولی درخواست کردم انا که بیایم سراغ تیار کو تیار نکردم، ولی نیست که رفتم میدن نیست چرخ نه موتر نه نفر پیاده. برای نه یک دفعه 2 دفعه نزدیک ببینی سعی کنی کامل با پرواز سراغ 10 تا نال بشونیم یکی خطایی نداره، عوضی کرده بلندی شده. بیخی خرابه، هیچ چیزی جا نمیده دیگه، هیچ که مردم پیشه. مگر به جبر پیشه. په همدې حال کې د هرات یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د اوبو د غونډېدو له امله دغه ښار تر هر باران وروسته له داسې حالت سره مخ کیږي که به خاطر نبود کانال مسدود شده. مردم محل چند ساله که به شهرداری مراجعه میکنن که کوچه اینا کانکریت و کانال کشی شه که متاسفانه از طرف مقامات شهرداری وعده های سر خرمن داده میشه و تکنون هیچ کاری به این مردم نشده. د یادونې وړ ده چې د هرات ولایت په رباط سنگي، ادرسکن، پښتون زرغون، اوبې او انجیل ولسوالیو کې له دې وړاندې هم زیات ورښتونه شوي چې له امله یې سیلابونه هم راوتلي دي. دغه راز نن سهار د هرات ښار په صوفي آباد سیمه کې د یوه کور د نړېدو له امله د یوې کورنۍ 6 غړي مړه او 4 نور ټپیان شول. د جوزجان یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د قوشتېپې کانال د پروژې په بشپړېدو سره به د کروندګرو د اوبو د کمښت ستونزه هواره شي. دوی وایي د قوشتېپې کانال په جوړېدو سره به زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه خړوبه او په دغه ولایت کې به د کرنې چارې ښې پر مخ ولاړې شي. د جوزجان اوسیدونکي تمه لري چې د قوشتېپې کانال به د اوبو د کمښت په ځانګړې توګه د دوی د کرنیزو ځمکو ستونزې هوارې کړي. خوب میشه، مردم حاصلات بیشتر میگیره، برای مردم یعنی کار فراهم زیاد میشه، یعنی مردم یعنی گندم کشت میکنه، پخته کشت میکنه، یعنی زراعتش یعنی آب روان که بیایه این منطقه زمین زیاد داره، یعنی حاصلات بیشتر میگیره. د جوزجان یو شمېر نور اوسیدونکي بیا د قوشتېپې کانال د پروژې د کار د چټکتیا غوښتونکي دي.
با تکمیل شدن این پروژه دهاقین ما صاحب کار میشوند و زمین‌های ما به بذر آمده میشوند و حاصلات از سمت شمال بیشتر گرفته میشه. بالخصوص ولایت جلجانگه تیزراق سوکیسن که مردم کوب مردم حاضر هم بیکار حاضر خاخلاید لکه کوب زمین لبا که مردم اگر بو کانال بقا یتشسه بولا سودان استفاده قلب زمینلردن حاصلات آلدله. د کوشتیپې کانال د 280 کیلومتره په اوږدوالي له کلدار او بلخ ولایت پیل او له جوزجان ولایت ترې تېرېدو وروسته فاریاب ولایت ته رسیږي. د دغه کانال د لومړي پړاو د کار د روان کال د تلې میاشتې کې بشپړ شو او د دوو نورو پړاوونو کار پاتې دی. تمه ده چې د دغه کانال په بشپړېدو سره به د هیواد په شمال کې 580,000 هکتاره ځمکه پر کرنیزو ځمکو بدله شي. او د هیواد په بازارونو کې د بهرنیو اسعارو بیې یو امریکایي ډالر 0.94 افغانۍ، یو یورو 0.80 افغانۍ، زر ایرانی ریال 1.8 افغانۍ، زر هندۍ روپۍ 814 افغانۍ، یو د اماراتو درهم 19.2 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 255 افغانۍ. د اسرائیل او حماس ترمنځ د نښتو له دوام سره هممهاله یوې کښتۍ د خوراکي توکو لومړنۍ جوپه له قبرس څخه غزې ته روانه کړې ده. اروپایي ټولنه ټینګار کوي چې هیوادونه باید د غزې په ترانګه کې د لوږې د کړکېچ د مخنیوي لپاره خپله ټوله هڅه وکړي. دا د بشري مرستو لومړنۍ کښتۍ ده چې د سمندري له لارې غزې ته ځي. دا د خلکو لپاره 200 ټنه خوراکي توکي لیږدوي چې په 2 ورځو کې به غزې ته ورسیږي. حیاتي خو ناکافي مرستې دغو خلکو لپاره چې د روژې تر ټولو سخته میاشت تېروي. د غزې د روغتیا وزارت اعلان کړی دی چې د لوږې له امله د مړو شمېر 27 تنو ته رسېدلی دی چې ډېری ماشومان دي. د وورلډ سینټرل کیچن خیریه بنسټ مؤسسه چې د دغه مرستو د رسولو مسؤلیت په غاړه لري وایي چې په قبرس کې 500 ټنه نور خوراکي توکي هم په اختیار کې لري چې هغه به هم غزې ته ولږدوي. اروپایي ټولنه ټینګار کوي چې غزې ته د مرستو د استولو لپاره باید ټولې لارې وکارول شي. موږ ټولو د لوږې له امله د ماشومانو د مړینې راپورونه لیدلي دي. دا باید پیښ نشي او موږ باید چې څومره ژر کیږي تر خپلې وسې پورې یې د مخنیوي لپاره یو څه وکړو. په وروستیو ورځو کې امریکا او نورو هیوادونو د غزې خلکو ته د الوتکو له لارې د مرستو صندوقونه غورځولي دي، خو د غزې خلک د سمندر له لارې خوښ نه ښکاري. وایي چې امریکا په سیمه کې د لا ګډوډۍ د رامنځته کولو لپاره د موقتي بندر د جوړولو پلان لري. دوی ولې د قبرس او نورو بندرونو له لارې د مرستو لیږدول غواړي؟ متحده ایالات هڅه کوي په غزه کې دننه ستونزې جوړې کړي او ملیشې جوړې کړي. په همدې حال کې اسرائیل او حماس د روژې په مبارکه میاشت کې د اوربند او د یرغمل شویو بندیانو د خلاصون په اړه هوکړې ته نه دي رسېدلي. د غزې په ترانګه کې د اسرائیلو په بریدونو کې تر اوسه پورې 1,140 تنه وژل شوي دي. د سې شنبې په ورځ حزب الله تر 100 ډیر راکټونه پر اسرائیل وویشتل. په ځواب کې اسرائیل د دغه هیواد پر سویل برید وکړ چې تر اوسه د یو تن د وژل کېدو او څو نورو د ټپي کېدو راپور ورکړی دی. خو قطر چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د مذاکرې منځګړیتوب کوي د سې شنبې په ورځ ویلي چې لا هم په غزه کې د اوربند لپاره د ښکېلو خواوو ترمنځ د یوې هوکړې لپاره هیله شته. په هند کې د 2019 کال د وګړیتوب قانون د پلي کېدو لپاره د هند په ځینو برخو کې پراخه لاریونونه پیل شوي. دا قانون د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش د توکمیزو او مذهبي اقلیتونو لپاره د هند وګړیتوب ترلاسه کول اسانه کوي، خو مسلمانان پکې شامل نه دي. دا مهال په آسام او کیرالا ایالتونو کې لاریونونه روان دي او سیمه ییزو ګوندونو هم په ټول هیواد کې د اعتصاب غږ کړی دی. لاریون کوونکي په قانون کې دغه تعدیلات د مسلمانانو پر ضد بولي. په قانون کې دا تعدیلات په 2019 کال کې د هند پارلمان لخوا تصویب شول چې د ډلهییز تاوتریخوالي او وژنو لامل شو او د هند د لومړي وزیر نریندرا مودي په مشرۍ د هندو ملتپال بهاراتیا جناتا ګوند حکومت اړ شو چې د دې قانون پلي کول وځنډوي.
د اسپانیا د سمندري ژغورنې سازمان د سهشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د 40 کډوالو څخه دوی چې هڅه یې کوله د کښتۍ په وسیله ځانونه کانري ټاپو ته ورسوي مړه شوي دي. د دغه سازمان په وینا د 4 نورو کسانو حالت نازک دی. یاد سازمان زیاته کړې چې د دغه کښتۍ 40 تنه سپرلۍ ژغورل شوي دي. د شمیرو پر بنسټ د هغو کډوالو شمیر چې د کښتیو په واسطه ځانونه کانري ټاپوګانو ته رسوي 6 چنده زیات شوي دي. د روان کال له پیله تر اوسه دغو ټاپوګانو ته 11,932 کډوال رسیدلي دي. روسیې، چین او ایران د عمان په خلیج کې ګډ پوځي تمرینات پیل کړل. دا تمرینات په د سمندري امنیت پټې کوډ تر نامه لاندې د مارچ تر 15مې پورې دوام وکړي. د روسیې د دفاع وزارت اعلان کړی چې د پاکستان، قزاقستان، آذربایجان، عمان، هند او سویلي افریقا سمندري ځواکونه هم د دغه تمرین د څارنې لپاره استول شوي دي. د غزني ولایت د جاغوري ولسوالۍ په 3م ورزشي فستیوال کې د فوټسال سیالۍ د نوین مرکز لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. دغه سیالۍ له 2 اونیو راهیسې د 10 لوبډلو ترمنځ روانې دي. د دغو سیالیو په پایلوبه کې د نوین مرکز لوبډلې د 2-6 په توپیر د امید کوشه لوبډلې ته ماتې ورکړه او د دې سیالیو اتلولي یې وګټله. د افغانستان او آیرلینډ د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ 3مه یو ورځنۍ لوبه د سهشنبې په ورځ ترسره شوه. په دې لوبه کې لومړی د افغانستان ملي لوبډلې توپوهنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو لوبډلو ترمنځ لومړۍ لوبه افغانستان وګټله او دویمه لوبه د باران له امله لغوه شوه. دا د دې مهال خبرونه له ملتیا مو مننه. خو له تاسو غواړم چې د لا ډیرو تازه او کره خبرونو لپاره د امو ټلویزیون ویب پاڼې amو.tv ته ورشئ. شپه مو بخیر.